دې فلم کې موږ یو هلک ګورو چې هغې نوم هیرن وي. هیرن زیات تر داسې علاقو ته ځي چې هلته ریګستان وي، شړه وي او هلته دا سایکل چلوي او زیات تر داسې لارې وي چې هلته انسانان هم نه میلاویږي. هیرن هغلته کې یو دوه جینکۍ وګوري چې هغوی نه لاره غلطه شوې وي. هیرن هغوی نه پوښتنه وکړي چې زه ستاسو مدد کولی شم. بیا ورته هیرن لاندې راکوشي او تپوس ترې وکړي چې تاسو چېرته تلل غواړئ، خو هغه جینکۍ ورته ووایي چې زموږ لاره غلطه ده او موږ ته لاره سمه کړه او هغه هغوی سره لاړ شي. هغې نه پس هیرن دوی سره په لاره رواني او ګپ شپ لګوي. هیرن دوی ته وایي چې ما یو لاره کتلې ده، هغه ډېره اسانه ده او شارټکټ لاره ده، تاسو ته به ډېر خوند ملو شي. دوی په یو تنګ غر کې روان وي او ډېر زیات خطرناکه لاره وي. بیا هغې نه پس هیرن اچانک لاندې لاړه شي دوی نه او دوی ډېر زیات ویریږي. دا جینکۍ ډېرې ویریږي او ډېرې پریشانه شي، خو هیرن ورته لاندې نه اواز ورکړي او ورته وایي چې لاندې ډېرې زیاتې اوبه دي او ډېرې ښایسته اوبه دي، تاسو دواړه هم راټوپ کړئ چې لاندې ولامبو. هغې نه پس دغه دوه جینکۍ هم لاندې راټوپ کړي او هغه اوبو کې ښه ولامبي او هغوی ته ډېره مزه ورکړي. دې نه پس دا درې واړه هلته نه لاړ شي. هیرن چونکې مخکې هایکنګ دپاره ځي او دا درې جینکۍ واپس کور ته ځي. دوی د تلو نه مخکې یو ځای یوه سیلفي وکاږي او دا جینۍ دې ته ووایي چې بیا به موږ کله میلو شو، خو دا جینۍ ورته ووایي چې سبا زموږ کور کې پارټي ده، ته هلته راتلی شې. هیرن ورته وایي ګورم که ټایم میلو شو زه به درسره میلو شم او هیرن داسې هلته نه لاړ شي. هیرن خپل سفر ډېر انجوی کوي او ګانې لګولي او ډېر په مزه را روان وي، خو دغلته دا لارې ډېرې زیاتې تنګې وي. دغه دوو غرونو ترمنځ کې یو غټه ګټه پرته وي. کله چې هیرن په هغه ګټې باندې خپه کېږي نو دا لاندې وښویېږي او هغه ګټې سره رالاړه شي او هیرن ډېر زیات خوږ شي. هیرن چې کومې ګټې باندې خپه یې ایښولې وي هغه ګټه دې سره لاندې رالاړه شوې وي او د دې په لاس باندې پرته وي. هیرن ډېر زیات زخمي شوی خو نه وي، خو صرف د دې دا لاس ګیر شوی وي او هغه درنه ګټه د دې په لاس باندې پرته وي. اوس هیرن کوشش کوي چې دا هغه ګټه د لاس نه رالرې کړي او بار وځي، خو هغه دومره درنه وي چې دا یې نشي لرې کولی. هیرن ډېر زیات ګیر شوی وي او کوشش کوي، خو هغې ته معلومه شي چې اوس دغه ګټه نه رالرې کېږي او دا چغې وهي خلکو ته او هغه دوو جینکیو ته هم چغې وهي چې راشي چې زما مدد وکړي، خو دا لارې ډېرې زیاتې تنګې وي او ډېر زیات ویران ځای چې هلته کې بلکل هم د انسان نوم او نشان پته نه لګېږي او نه هلته ځناور هم وي. هغې نه پس هیرن خپل بیګ روکاږي چې کوم سامان هغې ځان سره راوړی و، ولې چې هغې ته پته ده که دا دلته نه ونوتو دلته به په دې باندې څو میاشتې تېرې شي، ولې چې دلته خو انسانان بلکل هم نه راځي او هغه سامان کې یوه چاړه هم ورسره وي. دا د هغې چاړې په مدد باندې هغه تیږه ماتوي، خو دا ناممکنه غوندې کې وي. دا په ګس لاس هم کار سم نشي کولی، ولې چې د دې ښي لاس خو ګیر وي. خو هیرن هار نه مني او همت هم نه بیلي او لګاتار په دې باندې کار کوي. هغې نه پس دا ستړی شي او د دې لاس نه دغه چاړه را لاندې رالاړه شي. بیا هیرن په څه طریقه باندې هغه چاړې پس لاندې ورلاندې شي او هغه چاړه راوچتلو کوشش کوي. دا ډېر کوشش وکړي خو په یو ټکي باندې دا چاړه واپس راوچته کړي او بیا په کار باندې روان شي. هغې نه پس دې چاړه هم پسه شي، ولې چې دا یو کلک چټ د دې چاړه پسه شوي او بلکل کار نه کوي. اوس په دې باندې شپه هم راشي. اوس په هغې باندې څو ګنټې تېرې شوي وي، هغه بلکل هم نه پوهېږي چې دې نه به دا څنګه وځي، خو دا لګاتار کوشش کوي چې خپل لاس د هغه نه روکاږي. داسې کار کولو باندې دې باندې بل سهار هم شي او هیرن باندې اوس 25 ګنټې شوي چې دلته نه نښتی وي. هغې نه پس دا خپله کیمره آن کړي او هغې کې ریکارډینګ چالو کړي چې دې څه تېرېږي، هغه دا ریکارډینګ چالو کړي او دا په ریکارډینګ کې وایي چې زه تېرو 25 ګنټو نه دلته نښتی یم او ما چاته ویلي هم نه دي چې زه دلته راځم، او دا هم پکې وایي چې ما سره د خوراک سامان بلکل نشته، ما سره صرف په بوتل کې لږې شانتې اوبه دي بس. کله چې دا خبرې ریکارډینګ کوي نو دا بره نه د چا اواز واوري او دا چغې وایي چاته وایي چې راشئ ما وګورئ، خو هغه د دې صرف وهم وي، نور څوک نه وي. څو ګنټو پس بیا بله شپه راشي او دا د دې دویمه شپه وي او دا ډېر زیات وږی شوي وي او دې ته چې څومره خوراک بچ وي دا هغه خوري
او بیا دا سوچ کوي چې هغه دوه جنکیانو خو نن ماته ویلي چې زموږ په کور کې پالټي ده، هلته به خلک ډېر خوراکونه او ډېر شرابونه هر څه به څکي. دا خپل سوچونه کې هغه پالټي ته ځي او سوچ او فکر کوي او دا دغه شانې سوچ ځان سره کوي چې نور ورځ به زه څنګه راپاڅېدم او ما به جامې واچولې او زه به بار لاړم. او بیا دې ته له مور کاله هم راغلی وي، خو دا دې نه وي اوچت کړي چې زه بار هایکینګ دپاره ځم. بیا دا سوچ کوي چې کاش ما د مور فون اوچت کړی وی، نو ما به هغې ته ویلی چې زه دلته ځمه. اوس هېچا ته هم پته نه وي چې هیرن چېرته دی او کوم ځای کې دی. داسې درېیمه ورځ شي، بیا هیرن یو کاڼي مانې پړی وتړي او هغه پړی اوچتولو کوشش کوي کوم چې د دې په لاس باندې پروت وي. او دا کوشش شروع کړي چې دغه کاڼی په دې پړي باندې بره کړي، خو دا کاڼی ډېر زیات دروند وي او دا یې بیخي د ځینه هم ونه خوځوي. دا دې پورې چې هغه پړي باندې خپه کېږي او پړي له پاسه ودرېږي، خو دا کاڼی دومره دروند وي چې هغه د خپل ځینه هم ونه خوځوي او دا ناکامه شي. او دا د دې درېیمه ورځ وي. دې سره چې لږې اوبه پاتې وي هغه هم په ختمېدو باندې شي. او دغه شانې دا هر یو لمحه په ویډیو کې ریکارډ کوي او ځان سره یې سیف کوي. بار دا یو باز هم ګوري چې هغه د لاندې نه تېرېږي او کله کله خو دې باندې میږي هم ګرځي د پاسه او دا چیچي خو دا بیخي دا ځان نه شي شړلی. او دغه سورنګ کې د ورځې صرف 15 منټو لپاره دوب راځي او دې نه پس دا دوب لاړ شي. هر ډېر زیات تنګ شوی وي، د 3 ورځو نه دا نهار نه وروي. دې نه پس دا فیصله وکړي چې زه به ځانه خپل دا لاس کټ کړم. دغه شانې دا خپل لاس ډېر ټیټ وتړي او هغه چاړه راواخلي او خپل لاس کټ کولو کوشش کوي. خو هغې سره چې کوم چاقو وي هغه دومره پش شوی وي چې د هغې لاس خو څه له هغې اثرمنه هم کټ نه کي او هسې یې ورته وګاروي. هغې نه پس هر ډېر زیات خفه شي او کیمرې کې ریکارډینګ چالو کړي او دومره ووایي چې کله هم دویم نمبر شی نه مه اخلئ. او دغه شانې په دې باندې یوه بله ورځ هم تېره شي. دغه شانې هر خپله فیملي میس کوي او هغې باره کې سوچ هم کوي او د خپلو ملګرو او تېر شوی وخت هم یادوي. دغه شانې بر اسمان کې ډېرې تیزې ورېځې راشي او یو تیز باران هم را چالو شي. هر څه اوبه هم ختمه شوي، هغه ورته بوتل ونیسي او لږ ډېر اوبه جمع کړي په هغه بوتل کې. او باران دومره تیز وي چې هغه غر کې چې کوم ځای کې دا نښتې وي هغه غر د اوبو نه ډېر زیات ډک شي او اوبه دومره ډېرې راشي چې هر پکې ډوب شي. او اوس هغې کې دننه دومره له اوبو ګریویټي شي چې هغه کاڼی ډېر زیات سپک شي. هغې نه پس هر کوشش کوي چې دغه کاڼی په اوچت شي او دا ترې بار وځي. هغې نه پس هر کوشش وکړي او هغه کاڼی اوچت کړي او له هغې لاس هغې نه راوځي او एकदम د اوبو نه بار وځي او رامنډه کړي او خپل ګاډي ته هم راشي او په ګاډي کې کښېني. خو دا هر څه چې تاسو وکتو دا یو خوب و او کوم چې هر کتو هر اوس هم هغه غر کې د کاڼي سره نښتی و او هر بیا چغې سورې جوړې کړي او تیز یې جاړي. ولې چې هر دلته نښتی وي د څو ورځو نو دا له هغې خوبونه وي او له هغې خیالاتو کې د هر څه هغې سره کېږي. دلته کې د هر 5مه ورځ وي چې دا نښتی وي. هغې نه پس هر لږ ذهني پریشانه شوی هم وي او دا ځان سره ګانې او خبرې کوي او دا هم وایي چې کاش هغه ورځ ما د مور خبره منلی وی نو اوس به دلته زه ګیر نه وی. او ځان سره دا هم وایي چې کوم سړي نه ما د هیکینګ سامان اخیستی و هغې ته هم ما نه دی ویلي چې زه دې غره ته ځم. ولې چې هغې ته که پته وی نو هغې به زما د میسینګ راپورټ پولیس یا زما فیملي ته ورکړی وی. او هر په ریکارډینګ کې خپل مور او پلار ته دا پیغام ورکوي چې زه تاسو ډېره زیاته مینه کوم. ولې چې اوس هر ته پته لګېدلې ده چې دلته نه زه اوس بلکل هم نشم وتی او دلته به زه مړ کېږم. ولې چې د څو ورځو نه وږی نهار هلته کې ناست دی. دا دلته اوس قید دی. ولې چې دومره غټه خښته ډېر په لاس پرته ده نه بلکل هم نشي وتی. هغې نه پس هر یو ځل بیا خپل لاس تړي او هغه چاړې باندې خپل لاس کټ کولو کوشش کوي. خو اوس دا د دې هغه شاته سایډ باندې کټ کولو کوشش نه بلکې هغه سټیپ کولو کوشش کوي او دا چاړه دومره په لاس کې ومنډي چې له هغې دننه موجود هډوکی هم مات شي. د هغې د لاس نه وینه هم راچالو شي خو هر کې دومره زور نه وي چې هغه نور ځان ته لاس خوږ کړي. هغې نه پس ته مونږ ګورو چې 6مه ورځ چالو شي او د هر لاس هم درد کوي او خوږېږي او هغه دومره کمزوری شوی وي چې هغه بلکل خوځېدی هم نشي. او که اوس چېرې هر دلته نه ونوتو نو هر به مړ شي. ولې چې دا نن د دې 6مه ورځ ده او دا ډېر زیات نهار او وږی هم دی. هغې نه پس هر هلته کې خپل تیاره کې پیدایش ولیکي او اخري ورځ هم ولیکي چې دا د دې زندګۍ اخري ورځ
او هر دومره کمزوره شوی و او د څو ورځو نه بیخي نهار نه الوتکې پروت دی او دومره پورې چې خپل ځان هم نشي خوځولی او میږي له پاسه پې ګرځي خو هغه ځان نه هوش اړولی هم نشي. هغې نه پس هر خوبونه او سوچونو کې خپل یو زوی ګوري او دا ګوري چې دا زما زوی دی او دا خپل زوی سره لوبې هم کوي. هغې نه پس هر کې یو جذبه راځي او هر راپاڅېږي او د څه کولو کوشش هم کوي. هغې نه پس یو ځل بیا هر خپل لاس راکاږلو کوشش کوي او دې پورې چې خپل ځان ته هډوکی مات کړي او لاس ځان نه بیخي تاو کړي او کوم چې هغې سره ورکوټې چاقو پاتې شوی وي هغه چاقو باندې ځان نه لاس کټ کول شروع کړي. هغې نه پس د آخرکار هغه د خپل ځان نه لاس کټ کړي او دا د دې شپږم ورځ وي او دا د خپل لاس قرباني ورکړي او هلته نه راوځي. هغې نه پس د هر آخري ځل هغه ځای کې ریکارډینګ وکړي او د خپل لاس نه هم تصویران والي او هغې نه پس ډېر په مشکله او پرې تنګو لارو باندې بهر راوځي او هلته کې د باران اوبه جمع شوي وي. هر راکوشي او هغه د باران اوبه ښه ډېرې وڅښي ولې چې تېرو شپږو ورځو نه هغې نه څه خوړلي او نه یې څه څښلي دي. هغې نه پس هر هلته نه روان شي او په لارې کې ځي. کله چې هر راځي نو هغه بر او مکه کارغان وګوري کوم بچي هغې په هغه سورنګ کې کتو نن هغه هم ځان هغه په شانتي آزاد ګڼي او مخکې را روان شي. هر اوس ډېر زیات په درد او په ډېر زیات په تکلیفونو باندې هلته نه را رواني خو هغه همت بالکل هم نه بیلي او هغه کوشش کوي چې خپل منزل ته به ځان رسوم. هغې نه پس هر هلته کې یو فیملي ګوري او هغوی ته تیزې تیزې چغې ووایي خو هغه فیملي وګوري او دغه شانتي هغې ته مدد میلاو شي. هغې نه پس ته موږ ګورو چې هر لپاره یو هلیکاپټر راشي او هر هلته نه بوځي هسپتال ته یې بیخي روغ سلامت ورسوي. څو کله پس موږ هر ګورو چې هغه خپلې فیملۍ سره هلته ناست وي او هغه ماشوم هم دا ګوري چې کوم به دې خوبونو کې کتو اوس د دې واده شوي وي او د دې د واده درېیم کال هم وي. دغه شپږو ورځو کې هر خپل مرګ ډېر د نږدې نه هم کتلی و خو هر بالکل هم نه و بدله شوی او هغه اوس هم داسې ځایونو او داسې لارو ته ځي دا د هغې پنشن وي او اوس هم دا هغه کار کوي. دا کومه کیسه چې تاسو وکته په دې فلم کې دا یو حقیقت کیسه وه او داسې یو کس سره واقع شوې وه. دا هغه واقعه له پاسه دغه یو فلم جوړ شوی و کوم چې تاسو وکتو. نو که تاسو دغه کیسه انجوی کړې وي او تاسو دې خوند درکړی نو پلیز زما چینل لایک او سبسکرایب کړئ.